چې دا څه مشکلات خو الله د طرف نه وي او یو مشکلات چې کوم دي هغه مصنوعي نو دا یو مصنوعي پروګرام دی چې دې کې خدای مخلوق ته ډېر زیات تکلیف وشو. اول به زه دا خبره کومه چې موږ سره کومه زیاتی دی مسلمانانو سره د حضور صلی الله علیه وسلم امتیانو سره موږ سره دا ظلم دی چې جماعتونه بند کړي دي، مدرسې بند دي او جنازې لپاره کسان یو ځای کېدو ته نه پرېږدي. دقسې دکاندارانو دکانونه بند دي، د ګاډو والا ګاډي بند دي او د کاروباري خلکو کاروبار بند دی. زه وزیر اعظم پاکستان ته او څومره ذمہ دار او چیف منسٹر خیبر پختونخوا ته، چیف منسٹر صوبہ پنجاب ته، چیف منسٹر زمونږ څنګه د سند د بلوچستان دي، هغې ته هم دا خواست کوم چې تاسو کوم تکلیفات وکړل، کوم تکلیف کړ دی، کوم مشکلاتو کې قوم سره تاسو شامل یې، الله دې ستاسو حفاظت وکړي. خو یو خبره کوئ چې دونوں کھانے سے کام بنے گا نہیں. بات سیدھی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے بچت مانگو، اللہ تو آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اور نیت صاف رکھنی ہے. ہم نے بھی، آپ نے بھی، ہم نے اس ملک کے لیے، ہم نے ملک کے سربراہان کے لیے، ہم نے اپنے ملک کے سپاہیوں کے لیے، ہم نے اپنے ملک کے اداروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ نہیں کہ ایک طرف تو مرکز بند ہو گئے. دی پیپلز پارٹی، دی پاکستان پیپل پارٹی صدر اور مونگا مسلمانان یوں زمونگا اسلام سره تعلق تے، اور لیکن دے خبری کہ مونگا سیاسی اختلاف حکومت سره یا چا ادارے سره مونگا نه کو. مونگا خوصا پور دغه ګڼل ده چې دا بالکل ټول زمونږ همدردان دي چې څومره ادارې دي زمونږ همدردي کوي، زمونږ د بچو همدردي کوي، زمونږ د مشرانو همدردي کوي، زمونږ د ملک همدردي کوي. خو دا خبره پکې ډېره ګرانه ده چې اوس کومه احساس پروګرام چلیږي یوسی شملای کې دا څلورم عرض ده چې د هغې احساس پروګرام باندې لاندې پیسې ورکوي. نو هغه څو پیسې دي هغه بالکل ناکافي دي. زه د دې مذمت کوم.